سلامونه او احترامات می قبول کړئ د خان کلیک چینل درنو مینوالو. تاسو سره یو ډیر افسوسناک خبر شریکوم چې په سوات کې یو ډیره دردونکې واقعه مخې ته راغلې ده چې یو واده کړي جنې په ډیر بې دردۍ سره وژل شوې ده. دا واقعه په سوات کې شوې ده او د دې جنې پلار وایي چې 12-14 کاله وړاندې د دې جنې واده وشو، خو د واده نه پس دا تقریبا 2 کاله نه را پرېښودل کېده او دوی د ځان سره ساتلې وه، یعنې زموږ کور ته نه وه راغلي. چې بیا زه ورغلم پوښتنه مې وکړله، نو په ډیر کوشش سره ما د خپل کور ته راوسته، ځکه چې هغوی نه را پرېښوده. خو چې کله ما راوسته او د دې علاج مې وکړو، نو د هغې نه پس بیا څه موده منکره وه چې کله د دغه کورنۍ خلک راغلل او ویل چې مونږ راغلي یو چې جینۍ ځان سره بوزو. هغه وایي چې ما ورته وویل چې تاسو خو دا ځان سره بوزئ، بالکل یې بوزئ، خو دې کې مړی ژوندی غم ښادي شوقدر او هر څه پیښیږي. تاسو ته پکار دی چې په هر غم ښادۍ او نورو پروګرامونو کې دا منکره راولېږئ، ځکه چې دا خو پښتونولي ده او مړی ژوندی هم دې سره جوړیږي. هغوی هم ومنله او ویل یې چې بالکل دا به راځي. خو د هغې نه پس چې کله یې دا ځان سره بوتله، نو دومره ظلم یې پرې کړی دی چې نوکونه یې ترې هم ایستي دي او د میډیکل رپورټ له مخې چې پکې ویل کېږي دې جینۍ ته هېڅ خوراک نه ورکول کېدو تر دې حده چې د دې معده وچه شوې وه. او داسې هم ویل کېږي چې دې د بوسو بوسرکي او نور داسې څیزان هم خوړلي. او ویل یې چې کله موږ د دوی کور ته ورغلو، نو زه خپلې لور بیا نه پیژندم. دوی ورسره داسې ظلم کړی چې نه یې رور پیژندلو، نه یې مور پلار او نه یې خور پیژندله. هغه وایي چې ډېر زیات ظلم را سره شوی دی او ما ورله ډېر په مینه باندې خپله لور واده کړې وه، خو دوی د هغه وینه وڅکله. درنو دوستانو، یقینا چې ډېر زیات ظلم شوی دی. د حکومت نه غوښتنه کوو چې داسې ظالمان دې ونیسي، سخته سزا دې ورته ورکړي، ځکه که نن داسې ظالمانو ته سزا ورنکړل شي، سبا به نور هم داسې راپاسي او په غریبانو خلکو باندې به داسې ظلمونه کوي. د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه کوم. زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم.